پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عام طور د خپل صحابه علمي امتحان اخسته. یو ورځ مسجد نبوي کې ډېر صحابه ناست دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست دی، باره یو سوال ور باندې کوي. باره ورته زما صحابه ان من الشجرة شجر، په دې درختو کې الله تعالی یو درخت پیدا کړی ده، لا يسقط شجرها، داغي فان نه رژیش، فمثله كمثل المؤمن، داغي داسې استقامت دی چې دا فان یو سره نه رژي، داغي مثال داسې دی لکه د یو استقامت والا مسلمان مؤمن چې هغه پر خپل دین باندې کلک دا دین د ځان نه رژي. ورته فحدثوني ما هي، دا درخت د چیش د بیان راته وکړه، د دې جواب راکړه دا زکه مدرخت شه. ورته دې درختو کې یو درخت ده، د هغې فاڼې نه رژېږي، په هغې کې ډېر استقامت دي، د هغې مثال داسې دی لکه د یو مؤمن چې هغه پر خپل دین باندې کلک ولاړ. او تاسو ما ته د هغې جواب راکړئ هغې به څه شي؟ حضرت عبدالله ابن عمر وایي فحدث الناس فی شجر البوادي، خلک په ځنګلو کې دستي فکرونه روان، یو ول د ځنګله دا درخته ده، بل ول د ځنګله دا درخته ده، بل ول د ځنګله درخته ده، یو به یوه یادوله بله به بل یادوله. حضرت عبدالله ابن عمر داسې ماشوم بچی دی، د حضرت عمر رضی الله عنه زوی دی. هغې وایي زما په دماغ کې دا راغله چې شاید که دا درخت پیغمبر علیه السلام ښووله دا به د خورما درخت دی، لیکن د ادب په خاطر مې دا خبره در خوله نه سوه رایستلی، ځکه صحابو کې ډېر زیات ادب و، او پیغمبر علیه السلام به هم دا ویل چې الدین کله ادب، زموږ دین ټوله ادب دی. بس حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه زما زړه کې دا خبرې ډېر راتلې چې شاید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د خورما درخته شي، لیکن چونکې پیغمبر علیه السلام ناست دی، مشران صحابه ناست دي، او مشران صحابه یو جواب نسی پیښولی، نو که زه جواب پیش کړم ماته د ځان لپاره یو قسم بې ادبي معلومیږي. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د صحابو د طرفه جواب نه ورکول سو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره په خپل ول زه به یې در وښیم. صحابه ورته ویل راویښئ د الله رسوله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل دا د خورما درخته ده. حضرت عبدالله ابن عمر وایي چې زما زړه ډېر دغه وکې، ما وی کاش کې ما هغه د خپل ذهن خبره وختي ښکاره کړې وی. او باره پلار مې ناست و، حضرت عمر رضی الله عنه باره مې په غوږ کې ورته ویل ما پلاره زما په زړه کې ډېره وختي لا دا راغله چې پیغمبر علیه السلام د خورما درخته شي، لیکن ما د ډېرې حیا په وجه باندې، د ادب په وجه باندې چې ډېر مشران انسانان ناستو، ما غږ نسو کولی. وی پلار راته ویل حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل بچې که چیرې تا پیغمبر علیه السلام ته د دې دغه رقم صحیح جواب ورکړی وی لکه ستا په دماغ چې کوم و، ورته زما دې د الله په عزت و جلال قسمي که ما ته د دنیا حکومت د دنیا مال و دولت را کړی وی زه به دومره نه وی خوشحاله سوی لکه ستا په دې جواب چې څومره خوشحاله سوی. ځکه دا یو علمي سوال ولو او هغه علمي جواب ولو، او دا امت علمي امت او د صحابه ډله د علماو ډله وله، نو په دې وجه باندې هلته د علمي جواب چاته ورکولو ډېر لوی قدر و. ځکه حضرت عمر رضی الله عنه ته په دې باندې ور معلومه خبره وله چې که چیرې مال و دولت راسي یو ورځ به عزت یو ورځ به نه وي، د هغې عزت به در ژونده پورې چې بیا په ښارو کې واقع سوی ولوېدې بیا مال و دولت څه عزت لري، او منصب و حکومت که سړی پیدا کړي د هغې عزت چند روزه دی، چې کله ته در قبره پورې ورسېدې ته د ټولې دنیا حکمران تېر سوی، تا ته څه ګټه کوي؟ دا ټوله دنیا یې تا ته په سلام درېدلې، او ټولې دنیا یې تا ته سلوټ و سلامۍ کړي، چې ته کله په دې تورو خارو کې واقع شوې د دنیا سلامونه او سلوټونه تا ته څه ګټه کوي؟ لیکن علم هغه شی دی، علم د الله تعالی د نزدېکت او د قرب هغه صفت دی چې د هغې ګټه په دنیا کې هم عزت په شکل باندې سړي ته رسیږي، او د مرګ بعد په قبر کې هم رسیږي، او د قیامت په میدان کې هم انسان ته رسیږي، او د جنت په زندگی او په دوران کې هم انسان ته رسیږي. ځکه حضرت عمر رضی الله عنه هغه بچي ته وایي بچی که د دنیا مال ما ته چا راکړی وی، که د دنیا حکومت ما ته چا راکړی وی، زه به دومره نه وای خوشحاله سوی که چیرې پیغمبر علیه السلام ته تا دغه جواب وله ورکړی. ځکه علم د علم په مجالسو کې، د علم په سوالونو کې، د علم په مسایلو کې، د علم په پوښتنو کې شرکت کول دا د انسان ډېره لوی نیکبختي. محمد ابن سیرین زموږ د امت کې ډېر مشهور تابعي تیر سوی دی چې الله تعالی دته د خوب د تعبیر څومره ملکه ورکړې وله، نورو انسانانو ته هغسې ملکه نه وه چې کوم چا به خوب لیدلی و ده ورسه بې تعبیر غوښتی
چې د به کم تعبیر وکړي هغه خوب به بالکل په هغه شکل باندې خاطئ. محمد ابن سیرین خپل حالت را نقل کوي و یو ورځ د بصرې مسجد ته رالم چې کله جومات ته راننوتم په جومات کې یو عالم ناست دی درس کوي یو څو طالبان ورباندې راګرځېدلي دي. هغې په مابین کې یو کتاب غوړولی دی هغه استاذ کتاب وایي هغه طالبانو غوږ پر نیولی دی. ورته یو ځل مې په زړه کې دا رالو چې ته راسه دې شا کې ورته کښېنه شاید د دوی د خولې څه یو داسې خبره واورې چې هغه ستا د نفع او د ګټې ذریعه سي. شاید د دوی د خولې څه یو داسې علمي ملغله راووځي چې سبا تا ته په هغې باندې عمل درکول سي هغې به ستا د ګټې یو ذریعه وي. لیکن نه معلوم چې کم ضرورت رافیر سو د هغې ضرورت په خاطر باندې دې مجلس کې نه کښېنستم برته ووتم. وایي چې کله شپه راله د شپې یو څوک په خوب باندې وینم چې هغه د فرشتي او د ملایکې په شکل باندې رالی راته وایي چې ابن سیرین نن دې ډېره د خسارې سودا وکړه ډېره د نقصان سودا دې وکړه چې هغه د علم مجلس روانو او د دې علم په مجلس کې نه کښېنستې. راته وایي چې زما دې په الله باندې قسم وي که ته په هغه مجلس کې کښېنستلی وی ته به د ملایکو او د جبریل امین ناستګویه او د هغې هم نشین شمارل سوی وی ځکه هغه مجلس کې حضرت جبریل امین هم ناستو د ملایکو.